إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك إخلاص الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمند الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سے منور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدی آپ اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم 400 پڑھان اوڑیر قدر مندو عزت مندو مشرانو نوجوانانو دلرینا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو پا اللہ جل جلالہ پا نبی پاک صاحب الاولاق امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانے مین و عاشقانو لرینا نزدینا راتلن کی محترمین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزماد دوڑو جہان و خوشالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین گلنو دا شعبان المعظم دیر مبارک میاش مبارکہ شروع دا ورپسی انشاءاللہ در رمضان مبارک میاش را روانا اللہ دی پمونگ ٹولو بانے پڑی رو خیر و آفیت بانے راولی ایڈوانسو کے درخواست کو اللہ دی پکے دے عبادت کلو توفیق راکی اللہ پاک کی زمون دا ٹولو دا بخری ذریعہ گرزے دا شعبان المعظم مبارک میاش دا اللہ پا دربار کبیر فضیلت لری چونکہ من دا معراج دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سفر دا معراج واقع شروع کرے دا خوشابان المعظم بکرائی نو اللہ نغوار مچی پدی راروان پینزل لسم شپچ شب بارات ورطوئی چپاگی یوسو خبر استاسو مخیو کم انشاءاللہ پا امداد دم رب العالمین او دا خلی پیغمبر دا مدینی منوری دا جانان سمبارک خبری دی عوام الناس و تمخیشی کچام پی عملو که نو انشاءاللہ دا طول دا پارا بخیر وی زکا
چې د قران کریم مبارک او د مدینه منوره د جانان په مبارک نقشه کې زمونږ استاد د دنیا او د آخرت خیرونه پراته دي. رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین. دا حامیم دا اللہ و دا نبی پا منز کی خپل راز دے حروف مقطعات ورتوئی چه دا دی پا مانا بانے غیر دا اللہ نسوک نپوئی دیتا متشابہات ہوئی او دا نور آیاتونو ترجمہ بانے سڑی پی گیا غیتا محکمات ہوئی. دا یو کم دیر شو سورتونو پا سر کی دا لفظ مبارک راغلے دی. بعضی علماء ترجمہ کری دا خداغین بیام رستوئی شی واللہ عالم بمرادی ورطلان دیولی کی میں خبر دے بیا بلشان شوا تشریح کری دا بیاوی گورے قلم میں رفتارو کا ذہن میں رفتار کرے دے خو بیام وی گورے پدی حروف و صرف اللہ نبل سوک نکوئی دا اللہ و دا نبی پا منس کی خپل راز دے. انا انزلناه فی لیلت مبارکہ اللہ وی ما دا قرآن کریم پر دیر عزت مند شپک نزول دا دے کرے. نو قرآن کریم کے وہ اللہ صراحتاً ذکر کری دی چی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. التخو اللہ لیلة القدر شپا یاد کرے دا دردی شپین لیلة القدر شپا مراد دا کشب برات تینا مراد دا. نو علماء کرام فرمائی چی انتخاب اللہ کو دا قرآن کریم انتخاب اللہ کو وی دا شپا دا شب برات ہوا سبحان اللہ وہ بسے اب یا نزول شوشا دفتن واحدتن رنبی اسمان تا اے لوح محفوظ تا ونشا بیا دا دنیا اسمان تاوشا بیا نجمن نجمن یو یو آیات بدو آیاتون بد مدینی منوری پا جانان نازلی دا پا دیر اشکال ہے کہ پا سرور کونین مبارک قرآن کریم نازل شوی دا پا دیر اشکال ہے اللہ تعالیٰ فرمائشی دا قرآن کریم ما پا عزت مند شپا کے نازل کا انتخاب میں دا دی پا دغ شپا مبارک بانی کردے دے پا دی کہ مفسرین کرام لگی دلی دنو لگی دلی دیو پہ لگیاری خدای دے ټول په قبرونو کې خوشاله کی او الله دې ولډیر خیرونه ورکی. په قران کې چې د چا نظر لګي د غستر کې بختوري دي کله چا قلم پکې رفتار کې قلم هم بختور دی کله چا جبه لګیا دا جبه هم بختور ده او کو سو کې اور استا سو غند پښتانو نو غم بختور دي لګ دړه د خلاصه کړه سینه کې کده غمینه د قران سره لري چې تاسو راغلي هم د غمینه دا سینم بختور ده قدمونم بختور دي څوک به قدم سپسېری تاسو دا الله د مدینه د جانان محبت کې قدمونه دل تراله بیل وی نعمت د الله پاک جل جلاله ده. دا شبی برات چیری دا شعبان المعظم دا شپا پینزل سما دا دیر مبارک دا دیر بختور دا دا دی فضیلت کے با یو حدیث دا مدینی منوری دا جانان در تووے ما استثنام پا کراغ لی دا استثناء دارا چی بعد کسان تی نبار دی او بعد کسان پا کی داخل لی نو داخل کسان هم ووری او کم سړی چې الله په دغه شپه بخي نو هغه هم واوري چې څوک به الله بخي او چې کوم انسان الله نه بخي نو هغه خبره هم پکې انشاءالله ذکر کوو به دا دوه خبرې زما نن د تقریر موضوع ده انشاءالله. یو هغه سړی چې دا روانه پنځلسمه شپه د شب برات چې د په دې شپه الله کم کسان بخي او یو هغه کسان چې
له د شب باران په شپه باندې مبخي داسې خلک شته چې هغې الله په دې شپه نه بخي خدای موږ ټول ترې بچ کړي او داسې خلک شته چې الله پاک یې بخي نو خدای موږ ټول دغه بخښنه کې راولي بخښنه کې به راولي ګورو به چې دغه شپه کې کوم داسې عمل دی چې الله د بخښنې ذریعه ګرځي څه عمل دی دا روانه شپه مبارکه چې ده غالبا نن لسم د شعبان المعظم دی 8 تاریخ 8 راځي نو 8 تاریخ او داسې خلک شته چې الله پاک یې بخي نو خدای موږ ټول دغه بخښنه کې راوله بخښنه کې م راوله ګورو به چې دغه شپه کې کوم داسې عمل دی چې الله د بخښنې ذریعه ګرځي څه عمل دی را روانه شپه مبارکه چې ده غالبا نن لسم د شعبان المعظم دی 8 تاریخ 8 راځي نو 8 تاریخ او غالبا زم چې 7 خو به نه راځي ځکه چې 14 تاریخ نه به حساب کې کنه 15 سما دا بیا دا لکه نن سور لسمی نو په لسمه شپه چې راشي نن لسم دی اوم راځي کنه اوم تاریخ نو اوم تاریخ تاسو یاد کې نو شپې له به عبادت لکه نن سختې نو د شپې به عبادت کو نو د شپې بیا 12 بجې به تاریخ بدل شي نو ستا خبره به هلته 8 شي او دلته به 7 شي نو دا خبره دواړه برابر دي خو تاریخ به بدل شي په 12 بجې باندې او راځي د شب برات شپه چې ده دام د 12 بجو نه پس هغه جلال کې چې الله پاک راځي نو دغه ټیمونه دي ناشنا کیف ته او ناشنا مزه ده په دغه شپه کې یا الله مالم پکې ساده ښکلې عبادت توفیق راکړه زما دې ملګرو لم پکې دې عبادت توفیق او داسې عبادت پکې راله راکړه چې کله سلام ګرځو چې خدای رانه خوشحاله شي چې الله رانه رضا شي بس دقسې عبادت ته خدای مالم راکړي او تاسو له دې ملا ځکه ایډوانس وکړم درخواست وکړه ښه جي جواب راکړي څه کوم دعا ایډوانس وکړم درخواست